رسول الله او هر انسان ته دا خطاب د الله دی ابن آدم اركع لي 4 ركعات من اول النهار اكفك اخره. اے دا آدم بچیا یعنی اے انسان هر انسان ته الله خطاب کوي اے دا آدم بچی اركع لي 4 ركعات من اول النهار تو 4 رکعات منځو کا د ورځې پاول کی 4 رکعات منځو کا د ورځې پاول کی اکفیک اخره زبستا کافی شمه د ورځې د اخر پورې یعنی 4 رکعات منځو ځین علماء وی دا سار من مراد د 2 رکعات سنت 2 رکعات فرض ځین علماء وی دینه مراد د ساخ مون دی 4 رکعات منځ الله فرمای هر انسان ته خطاب کوي ته د ورځې په اول کې 4 رکعات منځو کا 2 رکعات وکاو سلام وګرځوا 2 رکعات وکاو سلام وګرځوا نو د الله وتوی چې اکفک اخره زستا ذمہوار ما د ورځې د اخر پورې ستا ذمہوار ما غمونو نه ساتم دردونو نه ساتم د مارام نه ساتم دا شانت د هر قسم پریشانی د هر قسم تکلیف د هر قسم مرض د هر قسم مصیبت چې بتا باندې راځي الله هر انسان ته چې اکفک اخره زه د ورځې د اخر پورې ستا ذمہوار ما او زه بستا حفاظت کوم زه بستا ساتنه وکم خو څه کوا ارکع علی 4 رکعات بل روایت کوي صلی ری 4 رکعات زما د پاره 4 رکعات منځو کا الله دې خطاب څه کوي لی معنا زما د پاره وکا دا شان اخلاص په ګډر پیدا کا او دا حدیث مخه ته راوړه چې الله ما ته ویلي چې زبدي باندې دومره خوشاله کما چې 4 رکعات منځو کا او ورځ د اخر پوری ټول ورځ بزستا کافی ما او زه به هر قسم مصیبت د ممستا ساتما د رزق وعده په ما باندې شولا ستا حفاظت ستا د بچو ستا د دین هر قسم حفاظت بدستا کوما معنی مقصد دا د ټول روایتونو چې ساخ مون مؤمن مسلمان دا باید پری دي وخت پاوره کې 15 وخت مون دا فرض دي نور دې په مابین کې چې کوم منځونه دي دغه اهتمام او خاص کر د ساخ مون اهتمام اشراق ټیم نواله پر مونږ ویلا دغه شان د ما صحیم د زوال د ما صحیم وخت داخله دون تقریبا پاو وخت مخ کې دغه مون دغه شان دغه بس کیږي نو بده کې چې هر ټیم تا فرصت مندو کو اقل 2 رکعات دا خو به سړی وکي الله دې موږ د عمل کو توفیق راکړي والله دې قبول کړي وصلی الله علی نبینا محمد